د کاپیسا برېښنا ریاست لرو پرتو سیمو کې د شبکې اصلاح چارو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ولایت په نجراب او تګاب ولسوالیو کې د 450 میگا ولټ امپیر په ټولیز ظرفیت 2 ترانسفارمرونه نصب او منتج شوي دي چې د برېښنا ولټاژ خوندیتوب او د ضایعاتو په کمښت کې اساسي مرسته کوي. موږ د اصلاحاتو په نتیجه کې موږ د ضایعاتو کنټرول ډیر شوی دی چې هغه که ضایعات تخنیکي دي او که تجارتي ضایعات دي په دواړو برخو کې موږ کافي لاسته راوړنې لرو. د سیمې اوسیدونکي د یادو اصلاحاتي اساسي چارو څخه خوښي کوي او هیله لري چې په ورته بېلابېلو برخو کې ورته پروژې پلي شي. تا که ترانسفورمر نصب شده است و برقای ما هم قوی شده است، سهولت شده است برای بازار، برای اهالی قریه. همه مردم راضی است. با وقت میرسه کارگرایش که همو دقیقه برق خراب شده فوری میره درست میکنه. از برق همه مردم راضی است. د یادونې وړ ده چې په نجراب او تګاب ولسوالیو کې د 2 ترانسفارمرونو په منتاج او نصب سره د نږدې 600 کورنیو برېښنا باثباته، ډاډمنه او دوامداره شوه.